بسم الله الرحمن الرحیم. د څلور زره لغاتونو د سلسلې لومړی کتاب او نهم درس د لغاتونو برخه. against 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 په مقابل کې یا په خلاف یا په ضد یو شي مقابل ته یا څنګ ته چې تاسو مثال د خبرې یا چا سره مخامخ کېږئ نو موږ وایو چې against. they both leaned against the wall یعنې هغوی دواړو چې ده د یو بل ته یا مثال د خبرې دیوال ته تکیه ویلې ده یا دیوال ته تکیه کړې ده. they both هغوی دواړو leaned تکیه ویلې ده against the wall د دیوال ته یا دیوال په مقابل کې یا دیوال خوا ته تکیه ویلې ده. نو against په معنا د مقابل مخالف یا په ضد. beach beach په معنا د ساحل. The little girl built a sandcastle on the beach یعنی هغه کوچنۍ جلکۍ چې ده د شګو یو قصر په ساحل کې جوړ کړی ده. The little girl هغې کوچنۍ نجلۍ built جوړ کړی ده sandcastle یو د شګو یا د ریګي یو قصر on the beach په ساحل کې. نو beach په معنا د ساحل. damage په معنا د ویجاړول یا هم یو شی خرابول دې ته موږ وایو damage. The car was damaged in the accident یعنی هغه کار چې ده یا موټر چې ده په هغه کې کومه واقعه یا حادثه چې تېره شوې په هغې کې ژوبل شوی ده. The car was کار چې و damaged خراب شوی و in the accident په حادثه یا پیښه کې کوم پیښه چې پیښه شوې وه. damage په معنا د ویجاړول یا هم خرابول. discover په معنا د کشف کول نوي پیدا کول یو شی. I discovered some new information in this book یعنی ما چې دا په دغه کتاب کې بعضې نوي معلومات کشف کړل یا مې پیدا کړل. I discovered ما کشف یا پیدا کړل some new information بعضې نوي معلومات in this book په دغه کتاب کې. نو discover په معنا د کشف کول یا نوي پیدا کول. emotion په معنا د احساس. anger is a common emotion that we all feel یعنی قهر چې ده یا غصه چې ده یو عام احساس ده چې موږ ټول یې احساسوو. anger قهر یا غصه is a common emotion یو عام احساس ده that we all feel چې موږ ټول یې احساس کوو یا درک کوو. نو emotion په معنا د احساس. fix په معنا د جوړول. my dad has many tools to help him fix broken things یعنی زما پلار چې دا ډېر زیات سامان آلات لري تر څو چې د سره مرسته وکړي چې مات شوي شیان جوړ کړي. my dad زما پلار چې دا has many لري زیات ټول سامان آلات to help him چې له هغه سره مرسته کوي fix broken things چې جوړ کړي مات شوي شیان یا خراب شوي شیان. نو fix په معنا د جوړول. frank په معنا د صریح یا هم واضح یا صادقانه. The teacher had a frank discussion with her students او استاد چې و له خپلو شاګردانو سره یو صریحانه یا صریح یا صادقانه discussion یا هم محاوره یا هم جر بحث درلوده. The teacher استاد چې ده had a frank درلوده یو صریحانه یا صادقانه discussion محاوره یا هم جر بحث with her students له خپلو شاګردانو سره. نو frank په معنا د صریح یا هم ښکاره یا هم صادقانه یا هم ایزي ډول سره. frank. identify په معنا د شناخت یا پیژندنه. I use the file to identify his name یعنې ما دغه فایل یا کوم ډاکومنټس یا کوم مواد چې هغه مې استعمال کړل یا مې وکتل تر څو چې د هغه نوم پیدا کړم. I use the file ما استعمال یا ومې کتل هغه فایل to identify چې وپېژنم یا شناخت پیدا کړم his name د هغه له نوم سره. نو identify په معنا د پیژندل یا شناخت پیدا کول. island په معنا د جزیره ټاپو. دوستانو دلته هېڅ نه تلفظ کېږي زیاتره برټش کې یو رقم تلفظ لري په امریکن انګلیش کې بل رقم تلفظ لري. نو موږ داسې ورته وایو چې island په معنا د ساحې جزیرې یا ټاپو. جاپان is a group of island جاپان چې ده د ټاپوګانو یو ګروپ ده یا د جزیرو یو ګروپ ده. جاپان چې ده a group یو ګروپ ده of island د جزیرو یا د ټاپو. نو island په معنا د جزیره یا ټاپو. ocean په معنا د سمندر یا بحر. the ocean can make powerful waves هغه سمندر یا بحر چې د کېولی شي چې زورورې څپې تولید کړي. the ocean هغه بحر چې دا can make کولی شي تولید کړي یا جوړې کړي powerful waves قدرتي څپې یا قوي څپې یا امواج. perhaps
perhaps په معنا دی شاید یا ښایي. perhaps I will eat an apple for lunch. یعنی امکان لري یا شاید چې زه د غرمې ډوډۍ لپاره یوه مڼه وخورم. perhaps شاید یا ښایي. I will eat چې زه وخورم an apple یو دانه مڼه for lunch د غرمې ډوډۍ لپاره. نو perhaps په معنا دی شاید یا ښایي. pleasant په معنا دی په زړه پورې یا خوشحالونکی. the character had a pleasant look on its face. یا هغه کرکټر چې ده یا هغه کوم شخصیت چې ده یو خوشحالونکی څهره په مخ کې درلوده. د کرکټر هغه شخصیت چې ده had a pleasant لرلی a pleasant یا خوشحالونکی یا په زړه پورې لوک څهره on its face په خپله مخ کې. نو pleasant په معنا دی خوشحالونکی یا په زړه پورې. prevent په معنا دی مخنیوي ده دوستانو، مخنیوی کول یا منع کول. The handcuffs prevented me from moving my hands. یعنی هغه ولچک چې وو زه یې منع کړی وم یا ما مخنیوی کړی وو تر څو چې لاسونه وښوروم. The handcuffs ولچک چې وو prevented me زه یې منع کړی وم from moving تر څو چې وښوروم my hands لاسونه. نو prevent په معنا دی منع کول یا هم مخنیوی کول. بل لغت چې ده روک په معنا دی تیږې ده دوستانو. I stacked rocks on top of one another. یعنی ما چې دا تیږې د یو بل د پاسې څلې کړي یو د بل پسې مې وچینځولې. I stacked ما څلې کړلې rocks تیږې on top of one another په سر د یو بل پاسې مې تیږې څلې کړي. نو روک په معنا دی تیږې. save په معنا دی ساتل یا ژغورل. I want to help save the world. یعنی زه غواړم چې کومک وکړم تر څو چې نړۍ وژغورو. I want to help زه غواړم چې کومک وکړم save چې وژغورو the world نړۍ. نو save په معنا دی ساتل یا هم ژغورل. step دوستانو په دوه معناو سره استعمالیږي. یو چې د قدم کېښودل ده او بل چې د پړاو ده. be careful where you step یعنی کله چیرته چې قدم دی ډېر متوجه اوسه. be careful یعنی متوجه اوسه. where you step چې چیرته قدم دی. نو step په معنا دی قدم ته وایي او پړاو ته هم وایي. still په معنا دی تر اوسه یا لا هم. they are still waiting in line to get tickets. یعنی هغوی تر اوسه یا لا هم په لاین کې ولاړ دي تر څو چې ټیکټ ترلاسه کړي. they are still هغوی تر اوسه هم یا لا هم waiting انتظار لري یا منتظر دي in line په لاین کې to get tickets تر څو ټیکټ ترلاسه کړي. نو still په معنا دی لا هم یا تر اوسه. test دوستانو په معنا دی مزه یا خوند. The taste of the fruit was sweet. یعنی دی میوې کوم خوند چې و هغه خوږ و. The taste خوند چې و یا خوند of the fruit د میوې was sweet خوږ و. نو taste په معنا دی خوند یا مزه. true په معنا دی شړل یا پرتاب کول یو شی چیرته شړې. The pitcher can throw the baseball very fast. یعنی هغه ویشتونکی کولی شي چې د بیسبال کوم بال چې ده هغه ډېر تیز وشړي. د پیچر هغه ویشتونکی can throw کولی شي چې وشړي د بیسبال very fast د بیسبال کوم بال چې ده ډېر تیز. نو throw په معنا د شړل یا هم پرتاب کول. wave بل لغت چې ده wave ده دوستانو. wave په معنا دی څپه یا موج. The water was filled with large blue waves. یعنی هغه اوبه چې دي له غټو شنو یا آبي څپو څخه ډکې دي. The water was filled هغه اوبه ډکې دي یا هغه اوبه لري with large blue waves د غټې آبي څپې. دوستانو دا و ده نهم درس د لغاتونو برخه د قصې برخه ته چې حاضرېږو تاسو په خدای سپارمه. مخ ته مخه ښه وخت.